د دیني عالمانو نړیوالې ټولنې د افغانستان د نوي په رسمیت پېژندلو غوښتنه وکړه. د دیني عالمانو نړیوالې ټولنې له هیوادونو غوښتنه کړې ترڅو د افغانستان نوی حکومت په رسمیت وپېژني. په هغه ټویټ کې چې د دیني عالمانو د نړیوالې ټولنې په ټویټر پاڼه خپور شوی، یا د ټولنې د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان په غړو هیوادونو ټینګار کړی چې د افغانستان د نوي حکومت رسمیت پیژندلو ترڅنګ افغان ولس ته عاجلې مرستې هم ورسوي. په ټویټ کې دغه راغوښتنه شوې چې د دې نوي حکومت ترتیب او په لنډ وخت کې د افغان دولت ته د نړیوال اعتبار ورکولو سربیره د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د آزادولو لپاره هم د دیني عالمانو نړیواله ټولنه په داسې مهال د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان هیوادونو څخه د افغانستان د نوي حکومت د رسمیت پیژندلو او د کنګل شوې شتمنۍ د آزادولو غوښتنه کوي چې تر دې وړاندې د ازبکستان، چین، ترکیه، قطر او پاکستان په ګډون ګڼو هیوادونو هم د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د آزادېدلو غوښتنه کړې وه. د دې ترڅنګ تېره اونۍ د ترکیه، عراق، لیبیا، سوریې او لبنان په ګډون د یو شمېر هیوادونو د 21 اسلامي نړیوالو مؤسسو په یو لیک له لارې په ټولو مسلمانانو غږ کړی چې د اسلامي ورورولۍ له مخې د افغان مسلمان ولس سره هر اړخیزې مرستې وکړي. باید وویل شي چې په افغانستان کې د اسلامي امارت له بشپړ حاکمیت وروسته دا لومړی ځل ده چې د اسیا، اروپا او افریقا په ګډون د ګڼو هیوادونو د دیني علماو ټولنې په یو غږ په ټولو مسلمانانو د افغانستان له نوي حکومت او افغان ولس سره د مرستو غږ کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې